هلکه سمه خبره کوه، دا سړی د کسته په موټر والی دی. قسم دی چې د خطا نه لګېدلی دی. دلته چې هر یو کس ورسي بیا ځان بې ګناه ثابتوي. یار یقین وکړئ تاسو ته به دروغ زه ولې وایم. موټر سایکل یې په یو پایه چلولو. ښه په یو پایه موټر سایکل چلولو، زه دغه دی سر یې وخوړنو. اخو لاړو د تورو خاورو لاندې شو خو موږ لا یې غم وکاتو. ښه ښه راځه کښېنه، ژړا نسې نه جوړېږي. معتبر خانه په ما ګرانه زه ستا په ټوله خبره باندې ښه ورسېدم، خو زه حیران دیم چې دا ون ویلینګ به بندېږي څنګه، په دې مې لږ پوهېږم. ګوره که نه سر جي دومره نفرې خو مونږ سره هم نشته که نه جي چې په هر روډ باندې ناکې ولګو. هلکه ګوره معتبر خانه په زیاتو ډتو پتو کې دی نه یم پوه شوې که نه. د نن نه پس زما دا اډر دی چې نفري خوراکه اوسئ په سړکونو په چوکونو، او چې چېرته ون ویلینګ کېږي یا هیلمټ نه نو لاس تړلي ما ته راولئ، نو زه پوه شه او زما کار پوه شه. ټوپک را واخله. بلکل صاحب څنګه چې ستاسو حکم وي هماغه شان به کېږي. خو صاحب مونږ چې کس ونیسو نو ټلیفون راشي، ټلیفونونه راشي، ټلیفونونه. او چې کله رهاشي داسې چې تاڼې په ګیټ بار وځي نو داسې برګ برګ راله ګوري او بیا داسې کالر نه نو اوس تاسو وایي تاسو انصاف وکړئ چې مونږ څه وکړو. واوره معتبره غوږونه کولاو که داسې داسې پکې وکړه چې ښه کولاو شي. د نن نه پس ګوره واوره که چا ویلینګ وکړو تاسو نه نیوو او رام نه وستو نو د هغې په ځای به ګوره تاسو بندومه. که هیلمټ یې نه و عموم وایم که زما پکې دا نوکري ځي که نه مړه نوکري څه شی دی دې ورځی په مخ کې، که ځان مې ځي که نه نو ځان مې پکې قربان شه. خو دا خلک به نن نه پس نیسئ نیسئ به نیسئ به. واه صاحب واه منم دی، قسم په خدای چې بلکل دی منم. د ون وینینګ والې نه دي دوی سره هم داسې پکار ده او که نه خان جي. او چې ګوري بس یو نه دی داسې موټرسایکل روان کړي او نه ورسره د ځان غمي او نه د بل چا پروا کوي. نو صاحب ما یو خبره کوله چې هغه هلک بله ورځ چې هغه موټرسایکل والا او ون ویلینګ والا که نه چې ګاډي سره ټکېدلی و بیا غریب مړ شوی و، د هغه پلار راغلی و، ورسره مور هم راغلې وه، ډېر فریادونه ډېر جړاګانې وکړې. نو ګوره معتبر خانه مونږ په خپله سوچ نه کوو، بې سوچه شوي یو، بې قاعدې لګیا یو. اوس ګوره چې دا کم ماشوم مرکوټ یې ځي 200 روپۍ مونږ ورکوو که نه چې بچی د اصل 200 واله دا د میاشتې پوره 6,000 روپۍ شوې. څو شوې چې 200 ورکې 6,000 روپۍ شوې. نو دی چې پې موټر سایکل واخلي باره هغه دوکاندار هم دا سوچ نه کوي چې دا ورکوټی دی. نو ته سره شه نه هغه تیکاټ یې د پلار نه پټ کړی بغیر د اجازت نه، نو هغه بارګین والا خو وایي چې دا جوړ پلار والا ورکړی دی موټر سایکل والا ورکړي. هغه 6,000 کشت والا دی برابروي چې د هر ځای نه نو پلار یې دا سوچ نه کوي، رور یې دا سوچ نه کوي تره چې ده دا موټر سایکل څنګه واخیستو، د چا نه واخیستو، ولې واخیستو. خو بیا په چلولو هم دوی ته دا نه وایي بابا زه راځم، دا نه وایي چې زه چېرته ځم. نو بیا که خدای مکړه داسې ډېر واقعیتونه شوي دي بیا وله مړ بچی راوړي چې وګوره دا تصویر ستا د بچي دی، وایي دا خو زما بچی دی، وایي زما بچیا، وایي زه څه خبره وایي ته کښېنه سړیا کېنه زه نه یم دا درته خبره کوم. دلته خو تاسو وال خورئ که نه تا به خپل بچي ته موټر سایکل اخیستی ویم در باندې اخیستی مې نه دی خو تلمه سبا مې اخیستو خو اوس مې توبه ده. ځوانان بچي ګلونه لاړ شي. د موټر سایکل نصیحت څه دی؟ انسان ته وګورئ، مه ورکوئ ماشومانو ته دا موټر سایکلې،
په خپله ځئ په خپله سودا راوړئ د خدای خاطر وکئ یاره که زما اوس وشي که نه وام دی نه او ما سره دومره پیسې وې نو ما دا ټولې موټر سایکلې ختمولې بالکل ټیک خبره ده خان جي بله ورځ داسې وشو چې زه کور نه روان وم په سایکله داسې کور ګیټ نه بهر ووتم داسې په روډ روان وم ورو ما یې لږ مخکې به لاړ شم یو سایکل باندې کښېنم چوکۍ ته به لاړ شم تاڼې ته به لاړ شم ګورم داسې یو ګورم نو یو سریې نه ټک ټک داسې هغه کنټینر را روان دی ښه دا ډېره سریه پکې اچولې وه منونو ټنونو په حساب باندې اوس ګورم هخوا نه سریې ونه ټرک را روان دی دې خوا نه زه را روان یم او دې خوا نه ګورم یو موټر دی چې ټاپو ټاپ کې روان دی او دا سریې ټرک دی چې داسې پر هوا کې راډو نو دا سر مې داسې چکرا شو مطلب دی چې تاو راتاو شم داسې او داسې شک شو چې ما نه داسې هغه کنټینر تېر شو ما وې شکر د خدایه چې تر پایو لاندې رانلم بس دا لوی قسمت غواړي زما ډېر شکر دی چې خدای بچ کړی او زه خو یم بدقسمته یې چې بچ شوې وایم هسې وایم که نه دا لږه ګراني ده پلاره ډېره ګراني ده ډېره ګراني نو دعا به وکړو ستا د مرګ په حال الله پاک دې رحم وکړي وایم الله دې وبخښه آمین آمین او خان جي ما له به یو غنټې چھوټي راکړې چې زه ځم کور ته که نه دا نه چې زوی مې تللی موټر سایکل او بارګین ته موټر سایکل د هغه سو لپاره او دا نه چې غم راته جوړ شي نه نه السلام علیکم ای خلکو د خدای خاطر وکئ رونو دا موټر سایکل یې دې بچو له مو ورکوئ بیا به یې سر ته ناستې او ژاړئ به دا کار مه کوئ امداد ګله ملزم چالان ته تیار کړی او که نه او مرزا صاحب چالان خو تیار دی خو موبایل ته انتظار دی چې موبایل راشي بس بیا به ځو ښه داسې وکړه چې دوست پیان که ځان سره او کوت نه ولاد کړی راوړه ټیک دی واچوي ولاد کړی او چې مونږ ته بېغمه شو مړه زما یو کار خو نه دی که نه پوره تاڼې غم راته په سر پروت دی بېغم اوسه مرزا صاحب بېغم اوسه بس مرزا صاحب یو خبره مې درته کوله څه خبره امداد ګله زر وایه زما یو کار نه دی ډېر کارونه راته په سر پراته دي مرزا صاحب دې ډرایور پسې خو د یو هلک نه سیوا ډوبل سو ګران هغه هم که نه کار یې ډېر د نرتوب کړی دی داسې چل دی چې ټول کلی به ورپسې راځي نه نه مرزا صاحب مطلب مې دا نه دی خو بس ټیک دی امداد ګله ستا چې هر څه مطلب دی که نه خو داسې وکړه اوس ما سره یو مهرباني وکړه او دا کس بوځه ښه مرزا صاحب دغه دی لاره امداد ګله زه در باندې پوه یم بچو ستا چې څه مطلب دی ما له ښه پته ده ښه